فكذب وعصى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها أأنتم أشد خلقا أشد صيغة اسم تفضيل ده شد يشد شد يشد شدتن شدید تن صفت مشبار آگره اشددو دا افعلو پا وزن باندې اسم تفضیل ده یا دا دال حرکت ما قبل تتلے ده نو اشد دال پا دال کی مدغام ده اشد خلقا خلق یخلق خلقا تا کی فرق کرو دا خلق و دا خلق تفریقا می دا کړی و چې خلق یخلق خلقا دا اخلاق ته ویل خالق تراغله صفت مشبہ و شخلا خلق یخلق خلقا وخلقه وخلقه دا تراغله خالق اسم فاعل تراغله پیدا کول دا خالق لاق بصرف الله کی خالق بد الله نه علاوه بل چاته نه ویل کی جوړون کې جاهل ویلې کېږي او خالق دا دسی خاص صفت تے خلق چه دا بصرف دا اللہ وی ام السماء بناها بنا یبنی بناون کے نمصدر راگلے رے بانیم صیغہ اسم فاعل دا ناقصی آئی دی بنا یبنی بناون رفع سمکها رفع رفعو فتح بانی باقی استے رفعتن کے نمصدر راگلے رفیع خیل پوزن صفت مشبہ رفع مرفوع سمکن اچتوالی کا ویلے کی گی ساما کا یسمکو سمکن اچتوالی فسوا سوا یسوی تسویتن بانی تفعیل لے سوا یسوی سواؤن سوا یسوی لفیفی مقرون دی فزید اللام کلمی عین کلمی وو فزید اللام کلمی باندے یا راغلی دا شاندر وقایتی باندے سما سمیتوی کم دینے سوا یسوی نصفاء تلاغلے دا سوایون دے آخر کی یہ را لپس داری کی زائدہ را نو پا حمزہ بدل شو سوائن شو سویون فعیل فوزن صفت مشبات تلاغلے سویون وشوی خاجی او سوى يسوي تسوية هموارول واغطش ليلها واخرج شپے پٹکرا غطش یابشو باق پر ضربت یاستے دلتا باب افعال لے اغطش یغطش اغطاش باب افعال لے او غطش یغطشو غطشن داهم پمانا دا پٹورو لیلها لیالی جمع واخرج ضحاها اخرج یخرج باب افعال ضحا ضحايا دا ضحوة نماخوز دے ضحا دا ضحاون دے پاسل کی فعالون پا وزن بانی وہ متحرک ما قبل مختوب علیب بدل شو اضافت شوئے دے نو ضحن اغالیف وقص را گلے ضحاها دا نور چی راوچت شی نورخ راوچت شی نو دا گیتا ضحاوے لیکی دا ساخ وقت فکرو تمنگوال اول چی کم دے اشراق وقتی دا دنور دخلون رستو لسپیندل لسمنٹ شروع کی گی او بیاتا گینٹے خواو شاقی دا تیم پا حساب دا گیتا رساخ دا گیتا دا اشراق وقت دا نفس بیا ضحا شروع شی نو ضحا یو ضحوة الصغرا دا یو ضحوة الكبرا دا ضحوة الصغرا منگو تا پختو کی کچا غرم وایو دا تی دا لسو بریو پوری یو ضحوة الكبرا دا بیا رستو کی غرم پا خشی نو دا یولس دولس یوی بجے کے دیتا لسوئی ضحوة الكبرا ویلے کی پوشی مطلب باندے تو دعا دی کہ پتہ نہیں ہو والارض بعد ذلك دحاها ارض دحا یدحا فرحا بانی باب قیاس تے سوک نسوارا باندے ہوئی دحا یدحو دحوة تغلیرے خورول اخرج منها ماءها ومرعاها وبيت روخکلی او واخی روخکلی مرعا ازیتا ہوئی کم دے کہ خلق ساروی ساری رعا یرعا رعا یرعا سمعو فتح بانی باب رعیون سارو سرون تویلے کی راعی چی کم دے دا سارو سرون کو تویلے کی اغسلے شپون
شپون د ګړو بيزو سرونکې غوبا د غوامې سرونکې هغې ته څه وایي غوبه ورته ویلی کېږي په مطلب باندې پوه شوې او دا مختلف ټکي راغلي دي ښه دې دپاره پښتو کې هم مختلف دي فمروان والجبال ارساها جبال د جبل ارسا یرسی ارساء یو شی په ځمکه باندې خښول ادرول محکم کول ته ویل کېږي متاعا لکم ولانعامکم ستاسو د څارویو نفع ده انعام د نعم جمع ده انعام چارپایه ته وایي فإذا جاءت الطامة الكبرى جاء يجيء مصدر شوی طامة الكبرى طامة طامة فاصل فاعلة په وزن باندې طم يطوم طما وطما طامة المصیبت داهیه غټ مصیبت او داهیه ته ویل کېږي نو طامة فاعلة په وزن صيغه د اسم فاعل ده دا د مؤنث الكبرى مراد قیامت راځي اذا جاءت الطامة الكبرى اغلوی داهیه او لوی مصیبت کبرى فعلا وزن ده طامة المؤنث الكبرى صفت مؤنث كبر يكبر كبر يكبر كبرا وكبرا كبير كراغلي اكبر اسم تفضيل ده او كبرى مؤنث ده پشرنگي ورلي يوم يتذكر الانسان تذكر يتذكر تذكر بعد تفعل ده او ذكر يذكر فكرا ترشوه ده سوزل مذكرة وغيرها ذكرى ذات مصادر يذكر الانسان ما سعى سعى يسعى سعي يسعى فرحو سمع بني باب سعي كراغلي طاعين اسم فاعل وبرز الجحيم لمن يرى وبرزت الجحيم برز يبرز تبريز برز دا بعد تفعيل ده برزت دا مجهول صيغه ده برز برزا برزو برزت واحد ومؤنث غائب صيغه ده او دا برز يبرزون ماخوذ ده برز يبرز بروز بروز فمانا ده ظهور باندې بارز فمانا ده ظاهر باندې دا ضمیر بارز ده دا ضمیر مستتر دا خیالو کا برزت الجحيم لمن يرى جحيم جهنم جحم يجحم جحم يجحم جحما سوزول ته ویل کېږي جحیم د جهنم نوم دی دا ښکاره به کړی شي جهنم هغه مریان یاره چې وي په سترګو به ورته وبه وي مونږ ته دې خدای په سترګو نه ښي خبر وإن منكم إلا واردها وإن منكم إلا كان على ربك حتما مضيا ارسوک به ورتي خدا تیرې دل لازم دي خو مجه خلق به خبرم نشي که پولیس سره پوری شي جهنم د پاسه بلار شي په سونو کاله مزل به وکړي البته پوسو کې راته ملاقه خلکو استراحت کم ځای کوي نو پریته به ورته وایي چې خوار نشو تاسو ته راغلی ځکه موږ خو نه ولیدل تاسو مولیانو چې تیر نه کړی او د اوبو نه نرم دی او د ویښ نه نری دی نو کوستاني بل ته وکړه دا به یې پکې پرېوتې وه ځکه چې ابۍ خو بوډۍ وه چې دونه تېره دی موږ خو به سره پرې ولګو ابۍ پکې پرېوتې وه په خبره پوه شو دا شی دی نو خلک به څه وایي وایي هلکه کوم ځای کې وغه ابولا هغه به پولیسرات په کوم ځای کې نو سر شپې به ورته وایي چاقو ته او چې خلک ور روان دي که نه نو دا دوی به ورته چیغې کړي دا کاږه منافقان دوی ته خو به لږه رڼا ښکاره شي نو څه به وایي موږ ته لږه رڼا خو راکړي نو څه چل به وشي نو دوی په منځ کې به دعا وکړی شي څه ورغړپ شي خاجي لمن فأما من طغى طغى يطغى طغيان ویلکی وآخر الحیات یوسر ایثار ورکول بل فزان ترجیح ورکول یو بل سیز لترجیح ورکول يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة إنا بصحابي صفة خدا قرآن مجيد كيول صحابي صفة ميل مراره نبی علیہ السلام ته یو وګیما سوال جواب وکړو عائشہ ابي د مؤمنانو مور جواب راولېږي یو بشستانو سنج نبی اسلام سوچتا چې دا علم بوزي د صحابي زده ګوري ته کوړه خزینه تاسو کو علم مې راوست پیغمبر مې صلی الله علیه وسلم په جلبه وی دونه ډوډۍ شته چې د معلومان کې مالکو نور نشته
وی ماشومان چل ولو سره وکړو ځکه پوه شوې ډوډۍ راوړه کېده د ډیوې په خوا کې کېنه او بس ډیوه سموال نو مړې کړه نو زه به هسې لاس ښه کوم او ملا به ډوډۍ مېلمه به مېلمه ډوډۍ وخوړه خدای خو لیدل که خدای خو لیدل پټ خو ترې نه وکړه نو ساده آیت راغلی الله پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی الک ستا مېلمستیا دیګه الله ته ډېره خوښ ویثرین علی انفسهم ولو كان بهم خصاصه فخپل فولګه دي او د ترجمه مونږ وایي من زرما ټول زما د ابي پښړه کوله وایي مطلب باندې هر حال واخر یوثر ایثار دغه خاصیت د ابتدار عليه د اثر یاثر اثرا دا د نقش او قدم او د سیسیز علامه ته ویل خبر ها آثار الاقدام د قدمونو نخ قدم د خپې ته وي زمکه کې دی پراوړه کې وایي چې مطلب باندې اسینه تاسو کو خدای پیژني او څنګه پیژن سره عمله ناغو ته یجب خبره کې چې البعرة تدل على البعير او ولقام تدل على المسير فكيف السماء ذات أبراج والأرض ذات فجاج لا تدل على العلي الكبير خبر پوښي چې دا قدمونه د چا پراته دي نو دا تدلون کې دلالت کوي پچا تعالی خلق وخت دې وخت تدل على البعيد او د اسمانونو چې برجونه پکې دي د ازمکه اخوای ورلالي پکې دي كيف لا تدل على العلي الكبير لا عليم الخبير دلالت کوي هو دا باندې شوخه باندې چې وګوراوتا خیال کرانا فاما اعطى الحياة نمانا پکې د خاصیت د ابتدا پکې راغی څه پښرن خلوره دی حیات دا حیواتن سجره فعلتن فوض المصدر دی حیواتن وو متحرک ما قبل محسوب او دا وو نه دی په حقیقت کې دا حیاتن دی حیاتن دا باب د حیانه ماخوذ دی لفیف مقرون دی خو په دې د عین او د لام د دوه باندې یا راغلی حیا یحیا حیاتن نو دوی راغلی دا یو بدل شي په وو باندې فاعل بدل شي حیات خبر شي او د دینه مصدر حیوان امراغلی سره راغلی یو حیوان دی حیوان فعلان وزن دی امر حیوان ته ملک یلیږي ان تاخاون ته یلیږي کنه خطا ته حیوان وي خو نطیق هغه ته وي خو ناهیق خبره باندې پوه شئ نو دا فرق یو حیوان دی فعلان په ون باندې دا د موتان په ضد کې دی موتان او حیوان موتان موت وي او حیوان حیات ته یلیږي خوشرنګي ورغی دا خیال کو خبرې کسان واثر الحیات الدنیا دنا یدنو نسوارا باندې باب قیاس ته ناقصی واوی دی دنوتن تی مصدر راغلے دے دنوتن دنیون فعیل پوزن صفت مشبہ ادنا راغلے ادنو دے سرے ادنو بیاوو پا یہ بدل شو زکا چی بدکا سلورم مکان تی یہ دور سے فتحی کا آقا ادنا دنوا تی راغلے دے دنوا خورا وزن دے اگوو پا یہ بدل شو دنیا دے کی فمقابلت آخرت کی دنوا فمانا دا قرب نزدہ و آخرت پتن لگی چه کرده بی دیکھو نزدی خبر پوشی لعل ساعت تکونو قریبا شاید چی قریب بی خدا دنیا کو مقابلہ که خدا بعید دیکھنا لا خوخکاری نو دا دنیا خدا دا منجا پسیو کن خبر پوشی او سوک وی چه دا دنیا یدنانا محفوظ دے دنیا یدنانا ناقصی عیدی دنیتن فعیلتن پوزن دا صفت مشبہ نا ممولات لگلی مرد او دا دنیل فعیل پوزن صفت مشبہ لے دا خصیص ناکارا ادنا یود یہ متحرک ناقب مفتوب او دنیا دنوا دا دنیا پخفل حالت بانے دے خصیص ناکارا تویلے کی خبر پوشی الدنیا خصیصت دنیا مردالا دنیا خرابالا خبر پوشی الدنیا جیفتن حدیث راگلی الدنیا جیفتن دنیا مردالا نجا پا دا اعتبار چی واقلی دا دنیا ادنانا ماخوصی دیشی خواہ
فإن الجحيم المأوى جحيم دا تکانا جحيم مأوى دا أوا يبين ماقوز دے دا دا غدي أو دا كيف شو غانا أوا محموز الفاء أو لفيف مقرون دي يتا مركبات لديك فصول البريك دا محموز الفاء فجأة في كلمة عندنا فجأة لان كلمة وعين كلمة وودة فجأة لان كلمة بانية أوا يأوي أو ين أوا يأوي يوم آوي فاعل فولن أعين بیا مأوا ایوده مأویو فخبر پوری شوی مأوا تکانی تویلے کیگی دزق سیغلا واما من خاف مقام خاف يخاف سمع بانی باقیات خوف يخوفو خوف ترادله مقام قام يقوم تشغل ربي ونهى نهى ينهى فتح بانی باقیات نهى ينهى نهي ترادله ده ناهي الفاعل من كون کے من كذاب نفس انفس جمع رادله انفس خیال رانا دا نفس جمع راغلی انفس راغلی دا انسان په بدن کې یو قوت دی چې هغه کله ښه خبرې ته سړی مایل کوي کله بدې خبرې ته یو نفس دی ګورې نفس هغه جدا ته کېدی هغه ساه ته ویلی کېږي د ساه اغستلو خصوصا د ساه اغستلو ته ویلی کېږي اقبال کی نفس سے ہلالی کی عادتیں ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال نفس سا اغستل نفس نفس سا اغستل ته ویلی کېږي پوه شي وی مولوی سے بیگا دیا لکانو چې کوم دی ویل علما وی دونه ویم چې نفس راغی نو نفس راکې نو نه پوه شئ نو زه پې پوه یم په دې خبره نو ما یې دا خلک چې نفس به نه وتی نه دیږي نسبت لانجه جوړه کړې وې مؤمن ښه سړی شهید شو بیا په افغانستان کې جومات کې موږ سره تعلیم وکړو نو یې نفس هغه صادق ډېر نیک انتهایي د حد نه نیک نه نوی تعلیق شو دا خبره چې دې سپاره نه ویلې لولو داسې د دې کشران ولکانو په اندازه سپاره ویل خو ځوانو خسته اسکو صورتنا الله حسن وذات خسته وړي الله کړی و انت جماعت کې مسلمان شپږ تر مسیدل ناغه سو واشي په کې ممدان او ورانی سره کو ورانی سره د شپې ځای كان يسلك فتياتك فتيلة استبيشتوا مثلا كان يقول الشيطان فتيلة استبيشتوا جاء كاتنا لا تشوف ياروا ده غير بقول زمك غير بقول بس ده كذي وذي الصعب هذا ما تبي تموني شيء تجاه ذكري أنا بدي صحيح النفس راكينه وشو نفس راكين يدخلوا لي حدني يا جاب بلا أو دبا جهاد جنگیر دیر مجاهد سے کم کسان سره مورچه کیو هغه څنګه چې ماته خبره کول وی چې د مورچې نه راغی او نور مرګرو او قوماندانو ته چې راځه پرې لري وشو وی دلته د ماجیګر د مانده د پاره او داس کو چې او داس څنګه خوي دي مدراکټ لانچر راځي تاسو یې ورنګې دوه شي خبر پوه شي نو په بیا خفاو مې چې قیمت انسان تل بهر حال من يستفيد نفس ساعة غسطلو تبعليكي او نفس دا نفس تاپي محنتو نکنو حراني دي خبر پوشي امارة بالسوء إلا النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم رب خبر پوشي نفس امارة بالسوء دي دا نفس امارة كان نفس مطمئنة شي كده دي يا أيتها نفس المطمئنة ارجعي يا ربك راضية مرضية دادي مطمئن كده خليته قال نفسي ده ماشي كذي نفسي ده كسيه توس نشم كوله ما صار وقت نشته خدا نفس عن الهوى فالنفس ملك ده خواهشاتنا هوا يهوي هوان تراغلي هوان بفاعلون فوزن باندي هوايون او دا دغدي دغه ذکر دغه شوی ښا هوا يهوي لطيف مقرون بفجد عين كلمه او بدلان كلمه یہ راغلی دا حاجن خواهش من سوی تویلے کی پوئی شوی فإن الجنة هي المأوى جنتك كان يسألونك عن الساعة يسألوا تير عن الساعة ساعة قيامت توي أنبنا مرساها كلب الواقع كيد الذي أرسى يرسي إرساء بعد إفعال دا مرسا دا غفي غدا اسم مفعول دا بعد إفعالنا دا ظرف صيغة ودا دا مستسي كلب الواقع كيد الذي مرسا اسم مفعول صيغه په دې مکان کې د ظرف صيغه ده نه ظرف صيغه نه ده د مصدر صيغه ده بشرنګ وایي ارسل يرسل ارسال خالي فيما انت من ذكرها ذكر يذكر
الى منتها منتها د ظرف صيغه کېدی شي او د انتها معنا باندې راځي انتها ينتهي انتهاء خاصیت د ابتدا ته راځي نها ينها مجرد منع کول انتها ينتهي انتهاء اخر ته رسیدل پوه شي مطلب باندې کې استاد د کار انتها معلومه ده اخر معلوم ده خبره باندې پوه شي دا اوس موږ څه تاسو تاسو سبق انتها معلومه موږ وینو دا معلومه خو چې کله ستې شنو بس بکو ګینه ورګلې به دې خبره پوه شي ان شاء الله وای نو سودم تشین منتهى انما انت منذر من يخشى منذ انذر اسم فاعل لذباب عن انذر ينذر انذار او نظر يرو نظرا نذير كذا ناظر کی تراشی اسم فاعل نظر کون کی تو نذير يرون کی تو ها يخشى خشيه سمع بان باتيا خشيه ناقيه يدي خشيه كانهم يوم يرونها كأنه داخلت يوم يرونها جاغورت دا قامت وين لم يلبسوا إلا عشية لم يلبسوا إلا عشية واخبنيت كذي لابس يلبسوا سمع باني لابس يلبس لبسا لبس نمترا لبس لابس واختير فيوزيكي درن والخا لم يلبسوا واخبنيت كذي يعني اخكاري بياتي إلا عشية أو ضحاها لقد قيامتها والناك حالات سويري ذا قبر أغسختبته رشي كانت غط درس سري راشي نولو كي درس فرشي خدای ما تستادا بوتا خوبشوي وا لور مو آیا لور تسی پیجانی خدای ته اولو چې ما خان دې ټانګوان پرې کول او دا بوتا یې په غوسه اوس وایي او خدای دې نکي بل ورځ د خپامات شو دا د کمر ختم دا د حکم د سوځي خو ته به نه خبره ته کې هغه د الفراش هغه د خبره باندې پوه شي د خیال کوه عشیه د ماسخوتان وخت وي ضحا د سحر وخت ویلې